د ایران او افغانستان تازه نوی کړکېچ رابرسېره شو. افغانستان حکومت ایران ته ډېر سخت اخطار ورکړ. څه شوي دي؟ ایران څه ویلې؟ ولې افغان حکومت غوسه شو؟ دلته دا ټول په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د روانو حالاتو په اړه د ایران وروستۍ څرګندونې د تمې خلاف او سطحي بللې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله ترمنځ د تیرو ولسمشریزو ټاکنو پر سر د راپورته شوي جنجالونو پړه پر امریکا وراچولی او ویلي دي چې دغه حالت د امریکا دولت د بې پروایۍ او د یو اړخیز سیاست پایله ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه د ایران دغو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې تمه یې نه وه ایران د افغانستان مسلو ته برسیرن فکر وکړي. د افغانستان اسلامي جمهوریت له ایران سره د پراختیا په حال کې اړیکې لري. دواړه هیوادونه په تاریخي، دیني او کلتوري برخو کې ورته والی سره لري. دې ته په پام د ایران اسلامي جمهوریت نه دا تمه نه کېده چې افغانستان د قضیو او مسلو په اړه دې دومره برسیرن فکر ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان سیاسي او امنیتي بدلونونه له نږدې څاري او د دغه هیواد د ولسمشریزو ټاکنو پر سر د رامنځته شویو نه ټاټکل کېدونکي اختلافاتونه له کبله د دغه هیواد کورنۍ ټیکاو له خطر سره مخ شوی چې اغیزې په سیمه کې هم حس کیږي. په خبرپاڼه کې همدا راز پر افغان سیاستوالو او د سیمې پر هیوادونو غږ شوی چې د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د اختلافونو د پای ته رسولو هڅې وکړې. که نه نو په خبره دغه حالت افغانستان د کړکېچ پر لور بیایي او سیاسي ناندرۍ ډېروي. له دې وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم د افغان ټاکنو د پایلو او له کبله د رامنځته شوي سیاسي جنجال په اړه ورته څرګندونې کړې وې. روسیې یوه خبرپاڼه کې ویلي وه د خواشینۍ خبره ده چې د کورني سیاسي وضعیت خرابوالی او بې ثباتي د بین الافغاني ټول شموله خبرو د پرمختګ په لاره کې خنډونه جوړ کړي دي چې دا د کورنۍ جګړې پای او یوې ملي روغې جوړې ته د رسیدو لاره کېدای شوه او له ډېره وخته یې په تمه وه. دا په داسې حال کې ده چې د تېرو اونۍ یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط BBC ته وویل چې د ایران او افغانستان ترمنځ په وروستیو کې ډیپلوماټیکه ترینګلتیا رامنځته شوې ده چې له کبله یې د دواړو هیوادونو د یو بل ځینې ډیپلوماټان هم شړلي دي. هغه مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماټانو د شړلو په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې کاوه چې دا اړیکې پر ښه ګاونډیتوب ولاړې دي او د دواړو هیوادونو قونسلۍ او سیاسي استازولۍ په عادي بڼه کار کوي. خو سرچینې BBC ته ویلې چې افغان حکومت د ایران یو شمېر ډیپلوماټان له کابله وشړل، نو اوس ایران هم په ورته ګام کې دوه افغان ډیپلوماټان بیرته کابل ته استولي دي. د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي اړیکو د ترینګلتیا د اصلي لاملونو په اړه بېلابېل نظرونه شته، خو ښکاري چې یو لوی لامل په هیواد کې د روانو سیاسي اختلافونو پر وړاندې د ایران دریځ وي. نیټه په کابل کې د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د ایران استازی او د هغو نورو بهرنیو ډیپلوماټانو او استازیو په ډله کې نه و چې د ولسمشر په توګه د اشرف غني د لوړو مراسمو ته ورغلی وه. د ایران سفیر هغه مهال ویلي و چې د افغان ټاکنو د پایلو په اړه کوم ځانګړی دریځ نه لري. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.